وکیل صاحب تاسو فکر کوئ دغه لاس مادې چې په دغه کومرګرۍ کې ولسمشر ویلي دي چې یعنې دغه عملیات باید څه ډول ترسره شي او چې شواهد او مدارک شتون ونه لري باید دغه عملیات ترسره نه شي یعنې ټول دغه موارد ته اشاره شوې ده څومره باوري یاستئ چې په دغه عملیاتو کې په رښتیا هم دغه لاس مادې په درست ډول سره تطبیق شي یعنې شته هغه قوانینو چې په افغانستان کې شتون لري په دې لاس کارونو کې هغې ته څومره پاملرنه شوې ده چې بیا هم دغو مادو ته پاملرنه وشي اصلا دغه مواد چې محترم ولسمشر صاحب اعلان کړه واقعا د مسلې هغه حل په همدې کې دی اما دا چې څومره به عملي شي د اوسني حکومت کارروایۍ ته چې زه ګورم د قانون د تطبیق په هکله دا ممکن نه دی دا شاید عملي نشي قانون د کاغذ په مخ یو شی دی او تطبیق خلکو ته ضرورت لري متاسفانه د دوستانو ډېرې زیاتې تبصرې د حکومت په خلکو باندې وکړلې ډېر کم احساس مسؤلیت کوي هغه خلک چې قانون پلی کوي په افغانستان کې چې قانون پلی کړي نو په دې اساس باندې زه باوري نه یم چې دغه مواد دی د قانون د تطبیقونکو د خوا نه تطبیق شي که تطبیق نشي پایلې به ډېرې منفي واوسیږي او بالاخره د ملت دغه امید چې د ملي حاکمیت یو بنیادي اړخ و چې عملیات باید زموږ خپله قواوې وکړي دا امید به هم په ناامیدۍ تبدیل شي او ناامیدي په داخل د یو ملت کې دا د ملت د تقریبا په ملت کې د ګډوډۍ د پیدا کېدو او تشدد سبب ګرځي اوس دا امید د ملت څومره د یعنې څومره امیدواره بیا هم د دغه شته حکومت څخه ستاسو نظره چې وروسته که چېرته دم تطبیق نشي نور به ناامیده شي اوس د دې امید کچه تاسو څومره بولئ اوس خو ناامیدي تقریبا 80% موجوده ده د ننني حکومت د کړنو په رابطه باندې زه د جنرال صاحب سره موافق یم ظرفیتونه شاید په ملي اردو ملي پولیسو او امنیت کې موجود وي اما دا چې ولې نه تطبیقیږي د هغې عمده علت دا دی چې د قانون د تطبیق مسله په افغانستان کې شاته غورځول شوې ده نور مسایل دي چې هغه اصلا د دې په ځای چې افغانستان ته ګټه ورسوي نور مسایل دي چې هغه مخکې شوي دي مخکې وکیل صاحب تاسو یو بلې موضوع ته اشاره وکړه چې دغه کوم هغه موافقه چې لاسلیک شوې ده د افغان حکومت او د امریکې حکومت ترمنځ دوی په دې کې ویل شوي دي چې 2014 کال پورې به وروسته دغه امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي او دغه عملیات به نور بیا وروسته ټول مستقلانه کېږي او اوس دغه بهیر به بیا هم افغان امنیتي ارګانونه به د دې واک به دوی لري چې عملیات ترسره کړي خو بیا هم ځینې خال دا ډول پېښې ترسره کېږي یعنې څه فکر کوئ مخکې جنرال صاحب ویلي چې په هره سیمه کې په هر ځای کې افغان امنیتي ارګانونه د توانایي لري چې دوی عملیات ترسره کړي د شپې عملیات شپني عملیات ترسره کړي هغلته خاص ځواکونه ولاړ شي عملیات ترسره کړي دغه تاسو وینئ دغه امکانات اوس په افغان امنیتي ارګانونو کې یعنې تاسو هم په داسې پرتو سیمو ته تللي یاستئ او ناامنه سیمو ته واقعیت مسلې دا ده چې موږ که چیرې د افغانستان امنیتي قواوې د 4 کلونو نه مخکې د نن سره مقایسه کړو ډېر تحول او ډېر پرمختګ په کیفي لحاظ پکې منځته راغلی دی او که چیرې دا عملیات دوی ته وسپارل شي نو زه ورته خوشبینه یم او خوشباور یم ولو که 100% کې په خپلو اهدافو کې کامیاب نشي 10% موافق هم اوسیږي دا د افغانستان په خیر یوه مسله ده د بلې خوا نه د دغه پروسې پلي کول د ولس حمایه جلبوي هغه تشویش چې مثلا نن موجود دی چې ولس او د حکومت ترمنځ فاصله موجوده ده دا به یو عامل اوسېږي چې یو بل شی وکیل صاحب دلته یو بله پوښتنه مطرح کېږي یعنې هغه ارګانونه عدلي او قضایي ارګانونه چې هغه خپله په لاس کارونو کې د افغان حکومت په واسطه باندې اداره کېدل او د هغې چارې ټول افغاني چارې وي په هغې باندې څومره باور و یعنې هغې تر کومه ځایه پورې دغه ستونزه د حل ټکی کوي مخکې وکیل صاحب دغه اشاره وکړه چې یعنې په ډېری ځایو کې هغلته خلک د دې په ځای چې افغان حکومت محکمو ته ولاړ شي وسله وال مخالفینو محکمو ته ځي او دغه پروسه یعنې څومره اوس باوري یاستئ چې اوس خو دغه چارې افغاني شوي په دې باندې دوی باور وکړي
نو خو زمونږ خو لوی مشکل همدا دی چې قانون نشو پلی کولی. که ظرفیت ولرو هم لرو، هغه اشخاص چې باید د قانون د پلی کېدو مسؤلیت په غاړه لري په هغوی څو قانون تطبیق کړي. زموږ لویه ستونزه همدغه ده. یو مننه کوم استاد. نن صاحب بیا هم تاسو ته راځو. مخکې د ایبي صاحب څرګندونې هم تاسو واورېدې چې د پنجوایي پېښه کې هغه کوم هیات چې هغلته تله او بیا په هغې باندې یعنې ډېر ورته هیات او د هغې سره هغه کوم خاص امنیتي ځواکونه چې دوی سره تللي وو، خو بیا هم وسله وال مخالفینو ډېرې کمې فاصلې څخه وتوانېدل چې دغه هر څه سره د خراب کړي او هغه دوی هیات چې د دې لپاره تللی و تر څو هغلته د ملت غږ خلکو ته حکومت ته ورسوي. بیا هم دوی